أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. څنګه دې سورت مبارک نوم سوره آل عمران مخکې ذکر شوی او مخکنو آیاتونو مبارکو کې آل عمران لفظ هم ذکر شوی نو دا د حضرت مریم بیبي والد محترم عمران صاحب رحمه الله چې دا یو نیک او بزرگ انسان او د مسجد اقصی چې بیت المقدس ورته هم ویل شي د هغې امام او خطیب هم یو زوی ورله الله پاک ورکړی او د هغه نوم هارون هغه په ځوانۍ کې وفات شو. د عمران صاحب رحمه الله خیال دا چې زما نه وروسته به زما د زوی د مسجد اقصی امام او خطیب جوړ شي او د هغې خدمت به کوي او د خلقو اصلاح به کوي. خو چې کله هغه وفات شو نو دی پریشانه شو چې اوس خو زما زوی و دغه آسره وه ظاهري سهارا وه هغه الله پاک واخیست او نور اولاد نشته دی نو چې زما نه وروسته به د مسجد اقصی څوک خدمت وکړي او که به نه کړي د دې امامت او خطابت به څوک سنبال کړي د خلقو اصلاح څوک به پیدا شي د هغې دپاره. نو چې کله د ده د بیبي حمل شو نو د حمل په دوران کې هغې نظر او منښته وکړه چې زما د دې حمل نه کوم اولاد پیدا شي نو دا به د مسجد اقصی د خدمت دپاره وقف وي او په هغه وخت کې دا نظر منښته منل جایز و. نو هغې د هغې زمانې مطابق دغه نظر او منښته وکړه. خیال یې دا و چې هلک به پیدا کیږي ځکه په هغه وخت کې د مسجد اقصی د خدمت دپاره به خلقو صرف هلکان قبلول جینکۍ به یې نه قبلولې او د حمل نه جینۍ پیدا شوله نو مور بیبي یې نورم پریشانه شوله او وی ویل چې زما خو خیال دا و چې هلک به پیدا کیږي دا خو جینۍ پیدا شوه او الله پاک د مسجد اقصی چې څومره خادمانو او امامانو د هغې ټولو په زړونو کې الله پاک دا خبره د هغې الهام ورته وکړو چې تاسو د جینۍ د مسجد اقصی د خدمت دپاره قبوله کړئ. نو هر یو د بل نه مخکې کېده چې دا ماشومه به زما په نگرانۍ کې وي بل ویل دا به زما په نگرانۍ کې زه به تربیت او پرورش کومه. تر دې پورې
چې هر یو کس دعوه کوله چې دا زما حق دی. او د مریم بیبي د مور خور چې ترور ورته ویلی شي دا د حضرت زکریا علیه السلام په نکاح کې وه، یعنې هغې د ترور خاوندو. او حدیث مبارک کې راځي چې ترور دا په منزله د موري او تره دا په منزله د پلار وي. د تره حیثیت دا د پلار برابر وي او د ترور حیثیت دا د مور برابر وي. ناغه دا دعوه وکړه چې زما په نکاح کې د دې ترور ده. ترور او مور دا خو نږدې رشته ده، دواړه خویندې وي، نو دا د هغې خورزه کیږي، لہذا دا زما حق جوړیږي چې دا به زما په تربیت او پرورش او نگرانۍ کې وي. نو خبره نه حل کېدله ځکه هر چا دعوه کوله او هر چا دا سعادت او نیکبختي د خپل ځان دپاره ګڼله. د الله پاک د طرف نه حکم راغی چې څومره د مسجد اقصی امامان دي، خادمان دي او څومره خلق دعوه کوي چې دا به زما په نگرانۍ کې، نو تاسو سره چې کم قلمونه دي د تورات د لیکلو، نو دا به تاسو لاړ شئ یو دریاب ته به دا قلمونه وغورځوئ او خپلې نښې به په قلمونو باندې وکړئ چې د هغې نه پهچان کیږي چې دا قلم د چا دی. بیا دې متعلق دوه روایات دي. یو روایت دا دی چې تاسو به دا ټول قلمونه دریاب ته وغورځوئ، نو د چا قلم چې د اوبو د پاسه په ځای باندې ودرېدو او اوبو ځان سره یو نړو، نو بس دا حق د هغه دی، دا قراندازي به د هغه په نوم باندې روزي او د دې مریم بیبي تربیت او پرورش او نگرانی دا به هغه کوي. او دویم روایت دا دی چې د اوبو په مخالف سمت باندې قلم روان شو. اوبه د کم طرف نه را روانې دي، قلم هغه طرف ته روان شو. ځکه اوبه چې کم خوا روانې چې څه د پاسه ور وغورځوي نو هغه ځان سره وړي، او دا قلم به مخالف طرف ته روان شي. نو چې د چا قلم مخالف سمت ته روان شو نو دا حق بیا د هغه دی. نو د دې دوانو روایاتو مطابق د حضرت زکریا علیه السلام قلم یا د اوبو د پاسه په ځای باندې ودرېد، اوبه روانې دي، ټول قلمونه یې ځان سره یوړل، خو دا یو قلم په ځای باندې پاتې شو. او یا داسې وشو د دویم روایت مطابق چې دا د اوبو په مخالف سمت باندې روان شو. نو ټولو خلقو ته پته ولګېده چې دا قراندازي د حضرت زکریا علیه السلام په نوم باندې راووتله، لہذا دی د دې د نگرانۍ او د تربیت حقدار دی. نو هغه ته حواله شوله او مسله حل شوله. نور خلق دستبرداره شو ځکه د الله حکم راغلی چې قراندازي پې وکړي. په دغه طریقه باندې قراندازي وشوله او قراندازي کې د حضرت زکریا علیه السلام نوم راووته، نو هغه ته حواله شوله. او چې کله دا ماشومه په حمل کې وه، د مور په ګېډه باندې وه، نو مور نظر ومنو چې دا به د دنیا د کارونو نه زما چې کوم اولاد پیدا شي نو دا به آزاد وي، صرف دین ته به وقف وي. نو دعا یې وغوښتله د دې د قبولیت دپاره چې ای الله زما دا نظر او منښته دا ته قبول کړي. په دویم آیت مبارک کې د جینۍ د پیدا کېدلو ذکر دی چې د هغې د حمل نه جینۍ پیدا شوله او الله پاک په دې باندې پویو چې دې نه به جینۍ پیدا کېږي. خو الله پاک یو خبره راولېږله چې دا د مریم بیبي مور هغه پریشانه نشي، هغه خفه نشي. نو دا حکم یې راولېږو چې دا کومه جینۍ تا ته الله پاک درکړله د دې په شان هلک به چېرته پیدا نشي. تا خو د هلک دعا غوښتې وه او تاله الله پاک جینۍ درکړله، نو ډېر هلکان هغه دې جینۍ ته رسېدلی نشي. همدغه شانتې وشوله چې مریم بیبي د زکریا علیه السلام په پرورش او تربیت کې راغله او په یو ورځ کې به د کال په مقدار باندې هغه لویېدله. عام ماشومان چې کال کې څومره لویېږي نو دا به په یو ورځ کې هغه عمره مقدار لویېدله. دا خبره تفسیر مظهري کې قاضي ثناء الله پانیپتي رحمه الله نقل کړې ده چې یو ورځ کې به د کال برابر د دې نشونما کېدله. نو چې کله دا پیدا شوله نو مور بیبي ورله نوم کېښودو مریم. مریم د عبرانۍ ژبې لفظ دی، د دې معنی ده عابدتن، عابده، عبادت گزاره،
نو چې څنګه نومي نو هغه شان په هغې باندې بیا اثر هم وي. نو الله پاک په هغې کې د عبادت هغه صفت پیدا کو د دې نوم په وجه باندې، او ډېره متقي او پرهیزګاره وه. چرته پردي نارینه سره مخامخ شوې نه وه، چرته پردي نارینه ورته لاس نه دی لګولی. او حضرت جبرائیل علیه السلام الله پاک راولیږو، روح ورته ورکو د حضرت عیسی علیه السلام، او هغې د هغې په ګریوان کې پوکې ورکو. نو د هغې نه د هغې حمل شو، او بغیر د نکاح او بغیر د واده نه الله پاک هغې ته یو زوی ورکو چې د هغه نوم دی حضرت عیسی علیه السلام. نو یو نوم یې ورله کېښود مور بیبي. نو دې نه دا معلومه شوله چې مور ته هم دا حق شته دی چې هغه خپل بچي له نوم کېږدي. صرف پلار د ټول حق ځان ته نه راوړي چې دی وایي چې زما بچي دي نو ټول له به نومونه زږدمه. مور پکې هم حقداره ده، که پوره اختیار نه ورکوي نو کم از کم مشوره کې دې شامله کړي چې یاره دې هلک له یا دې جلۍ نه نوم دو نو ستا څه رایه ده، ته مشوره راکړه کوم نوم ورله کېږدو. نو بیا مشورې سه یو ښه نوم ورله کېږدي. یو دا خبره ذکر شوې ده چې مور ته هم حق شته دی چې دا بچي له ښایسته نوم ورله کېږدي. دویمه خبره د مریم بیبي مور دا وکړله چې ای الله زه دا خپله ماشومه او د دې چې بیا کوم اولاد پیدا کېږي نو د شیطان په مقابله کې چې د هغه د شر نه بچ شي، دا زه ستا په پناه کې در کوم، تا ته حواله کومه چې زما دا لور او بیا چې دا د دې اولاد پیدا کېږي چې دا ټول د شیطان د شر نه بچ پاتې شي. نو حدیث مبارک کې راځي چې د هغې هغه دعا الله پاک قبوله کړله، ځکه د مور او پلار دعاګانې د بچو په حق کې قبلیږي. نو مور او پلار له پکار دي چې دې بچو ته دعاګانې کوي، او خیرې هم د مور او پلار قبلیږي د بچو په حق کې. نو مور او پلار د احتیاط کوي، بچو ته د خیرې نه کوي، د هغې د اصلاح دپاره د الله پاک نه د دعاګانې غواړي. د مریم بیبي مور بیبي دعا غوښتله، هغه دعا الله پاک قبوله کړله. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو ماشوم پیدا کیږي نو شیطان په هغه باندې لومبنی حمله کوي، په هغه باندې چونګاره لګوي، سکونډي یې په دې دوو ګوتو باندې. دا ماشوم چې جاړي نو دا د هغه شیطان د سکونډلو نتیجه وي چې دی وجاړي. نو په دې کې مریم بیبي او د دې بچی حضرت عیسی علیه السلام د دې مور د دعا په برکت باندې الله پاک د شیطان د چونګارې نه، د شیطان د سکونډلو نه الله پاک د هغې حفاظت کړی دی. اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت په کم وخت کې چې وویل امرأة عمران بیبي د عمران صاحب چې د هغې نوم حنا بیبي، نو هغې دعا وغوښتله ربي ای زما ربه انی نظرتو بېشکه ما نظر منلی دی، منښته مې کړې ده لکه ستا د رضا دپاره ما د هغه څه فی بطني چې زما په ګېډه کې دي، چې کوم زما حمل دی زما امید دی نو دا مې ستا د رضا دپاره د دې نظر منلی دی. محررن چې دا به آزاد وي د دنیا د کارونو نه، د هغې نه به فارغ د دنیا کار به پرې نه کوم، صرف د دین کار او د مسجد اقصا خدمت دا به د دې کار وي. فتقبل مني نو تی قبول کی زما د طرفه. نظر مې ومنو خو اصل سیز هغه قبولیت دی، نو د قبولیت دپاره دعا وغوښتله چې ای الله زما دا نظر او منښته دا قبوله کړي. چونکې مور وه او د مور او د پلار دعاګانې قبلیږي، الله پاک د هغې په حق کې د هغې د مور بیبي دعا قبوله کړله او دا نظر او منښته الله پاک قبول کړه. انک بېشکه ته انت السمیع العلیم، هم ته اورېدونکې او عالم یې. تا زما دعا واورېدله او زما د زړه او زما په نیت باندې زما د زړه په حال باندې ته عالم او خبردارې، نو ای الله چې کوم نظر مې ومنو نو دا قبول که. فلما پس هر کله وضعتها چې هغې وزیږو دا حمل جینۍ ته پیدا شوله، قالت نو هغې وویل د مریم بیبي مور بیبي وویل رب ای زما ربه انی وضعتها بېشکه ما وزیږوله دا انثى جینۍ، دا خو جینۍ پیدا شوه، زما خو خیال داو چې هلک به پیدا کېږي. والله اعلم الله پاک ښه عالم دی خبردار دی بما په هغه څه باندې وضعت چې هغې وزیږول چې هغه جینۍ پیدا شوله. نو الله پاک حکم راولیږو ولیس الذکر او نشته دی یو هلکو
کل انثى پشان د دې جنې. تا چې کوم هلک غوښتو نو هغه هلکو د دې جنې مقام او مرتبې ته نه رسیږي چې کوم مقام او مرتبه الله پاک دې ته ورکوي. و انی سمیتها او بشک ما نوم کیښودو د دې جنې مریم مریم بیبي. و انی اعیذها او بشک زه په پناه کې ورکومه ده بکا ستا په پناه کې دا تا ته در کومه، تا ته سپارمه، تا ته حواله کومه. و ذریتها او د دې اولاد هم چې کله اولاد پیدا شي نو مریم بیبي او د دې اولاد دا ستا په پناه کې زه ورکومه. من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه چې دا د شیطان د شر نه د شیطان د اثراتو نه دا بچ پاتې شي. اذ قالت امرأة عمران په کوم وخت کې چې وویل بیبي د عمران صاحب رب ای زما ربه انی نظرتو بشک ما نظر منلی دی لکه ستا د رضا دپاره ما فی بطني د هغه څه چې زما په ګېډه کې دي محررا چې دا به دنیا د کارونو نه آزاد وي. فتقبل مني نو تی قبول کې زما د طرفه انک انت السمیع العلیم بشک تا اوریدونکی او عالم یې. فلما وضعتها پس هر کله چې هغې وزیږوله ده جینۍ قالت نو ویل رب ای زما ربه انی وضعتها انثى بشک ما خو دا وزیږوله جینۍ پیدا شوله والله اعلم الله پاک ښه عالم دی بما وضعت په هغه څه چې دی وزیږول چې هغه جینۍ پیدا شوله. ولیس الذکر نشته دی یو هلکو چې کوم ته غواړي کل انثى پشان د دې جینۍ چې الله پاک تا ته درکړه ده. و انی سمیتها او بشک ما نوم کیښوده د دې مریم مریم بیبي. و انی اعیذها بک او بشک زه په پناه کې ورکومه دا ستا و ذریتها او د دې اولاد هم ستا په پناه کې در کوم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.